الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانو او د دې سیرت د بیانولو د لاسه دی الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو بخانو کې، او الله سبحانه وتعالی موږ ټول دغه انسان سره په جنت الفردوس کې یو ځای کې د چا سیرت چې بیانو، او الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. کله چې هغه ته پته ولګېده چې کسان خو ما سره ولاړ دي، نو دغه د صفا دی غر ته وخوتو، صفا مروه کوم ځای چې موږ د سعی کوو، د صفا دی غر ته وخوتو، یا صباحا دا به اواز کو چې څوک به را جمع کو. نو د قریش ته خاندانونه را جمع شو. امام بخاری رحمه الله دا روایت راوړی دی د عبدالله ابن عباس نه، په هغې کې دا دي وی کله چې دا آیت نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین صعد النبي صلی الله علیه وسلم علی الصفا، رسول صلی الله علیه وسلم د صفا غر ته وخوتو او بیا وی یا بني فهر، بنو فهر خاندان ته آواز وکړو، یا بني عدی د قریش د خاندانونه، د قریش خو عامه قبیله ده، په دې کې د نبی خاندانونه دي، ټولو ته آواز کو حتی اجتمعوا، ټول لا جمع شو. فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو، او څوک چې بخپل نشرت لنه هغه یو کس راولېږي چې تلل سره چل خلک ټول لا جمع کیږي، زلک مصروف بیا براته وي چې چل. فجاء ابو لهب وقريش، ابو لهب پکې راغی، د قریش د مشرانو مراجمه شو. رسول صلی الله علیه وسلم ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ وکزه تاسو ته وایم چې شاته لخر ده، د دې غر نشاته، د دې وادي نشاته، د دې خول نشاته، اخو یو لخر ده پتا شو باندې عمله کوي، زما خبر به مانی؟ اخو نه ولې به نه بنو، ما جربنا عليك الا صدق. ته موږ همیشه رښتینه سره مونډلې تاسو دروغ نه دی ویلي. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نبي عزت تاسو يروم د یو سخت عذاب نه. سبحان الله، د دې وخت پورې دا سړی سره صادق دی، تا وی چې دروغ نه دی، خو چې دا خبره وکړه یو سکند بعد ابو لهب وته تبا لك، تبا شي هلاک شي، علي هذا جماعتنا، دې خبره د بار دې موږ را جمع کړو. ولن سبب دغه شی یو عالم په شبا ټریلې د نومونو لګولي، شیخ القرآن او شیخ الحدیث او شیخ العرب او شیخ العجم او کله او پلانه او علانه، فصیح اللسان او لذیذ البیان، دا نمونه به یخود. بلو چې دغه علم حق خبره بیان کی او حق قبول کی، سعودي عرب کجورو خراب کو. دا اوس پر وتا د مصیبتونه کول دا وګدوګ دی پړپړې دی پر تړلې، اوس په دې دومره سا یقین نشته د ایمان کجورو ته ټینګ نشو. دا چې ناشنا خبره پکار خدای ده چې دومره صفاتونه ولتا کول او وسی حق بیان کو، پوښه چې دا صحیح حق پرسته ګوره حق وته ښکار شو، نو په خپل مومنو مونږ ته بیان کو، دا عالم پکارای تندې ول خپل کو پکار خدای و چې دی ویلې چې ترشتینه سره سوي هغه ته خبره کړې، او بالکل ترشتینه دا خبره هم د قشاند نه، دغه په جواب کې ته تب لک وي تباش. الله دغه صورت نازل کو تبت یدا ابي لهب وتب، ان شاء الله هغه په روان درسونه کې راځي چې ابو لهب څنګه مړ شو. یو روایت کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کو یا معشر قریش، یا معشر قریش، اے قریش والو اشتروا انفسکم، خپل ځانونه واخلئ د الله نه ځانونه آزاد کړئ، لا اغني عنکم من الله شیئا، د الله په مخ کې ګوره تاسو له هیڅ فائدې نشم درکولی. یا بني عبد مناف، اے د عبد مناف خاندانه، لا اغني عنکم من الله شیئا، هیڅ فائدې نشم درکولی الله په مخ کې ګوره. یا عباس، اے عباس د رسول صلی الله علیه وسلم تر ځان بچ کوي د اور نه، ګوره هیڅ فائدې نشم درکولی. یا صفیه عمه رسول الله، اے صفیه د رسول صلی الله علیه وسلم ترور ځان بچ کړه د اور نه، ګوره ته هیڅ فائدې نشم درکولی. یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم، اے فاطمه د محمد صلی الله علیه وسلم لور، سلینی ما شئتی من مالی، زمانه چې څومره مال غواړه خدای ته چې ګوره په آخرت کې هیڅ فائدې نشم درکولی. ایمانونه راوړئ، اسلام قبول کړئ. دا واضح دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سره هم هغه اختیار دی کوم چې الله ورکړی، او د الله بنده دی، الله ته نشي رسېدی. وې دې د خزانو مالک دی، او دې بیماریان راولي او بیماریان لري کوي او مصیبتونه لري کوي، کوم ځای خو دلته هیڅ نشم کولای. نو باندې کې رد دی په خلکو باندې،
رسول صلی الله علیه وسلم دعوت د قشن شروع کو او دا اواز کم چې د صفا په غر باندې وشو د دې کړنګاره او د دې غشور د مکی په غرونو کې وچورلې داسې دغه زینه دعوت شروع شو ښکار دعوت الله تو وانذر عشيرتك الاقربين پس او بیا په الله دایتم نازل کو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين پیغمبر کواغه چې زره ته وایم مشرکان ته ګوره مګوره وس کار شروع شو خګرم کار شروع شو فاصدع بما تؤمر پیغمبر سچره ته وایم اقبکه کوا واعرض عن المشركين د مشرکان نه مخ واړه حدیث نه دعوت چې دغه شروع شو سبحان الله رسول سم دغوی په شرک باندې رد کو دغوی په خرافات باندې رد کو دغوی په عقیدو باندې رد کو ناشنا مثالونه بوت الله بینول دوی ته دي سی وای دعوت روا او په مکه کې هغه یو څو خبري مشهور کړي بیا مشرکانو یو څو خبري مشهور کړي دغه چې ټول غوسه شو و سیرت کې راځي د مکه د غوسې نه ډکه شو مکه صرف دغه خاندان نه ټول مکه وته غوسې نه ډکوا کله چې هغه دا आवाज واوریدو چې د بوتان سني شي کوله کله چې هغه دا आवाज واوریدو چې د پیغمبر د تابعداري لازم ده کله چې هغه دا आवाज واوریدو چې زموږ په دې منهج څوک مړ شي دی به جهنم ته ځي دغه د لاسه غوسه شو او یو څو خبرې مشهور کړي دا به زی په زی وي یو سورة ذکر کومه یو دا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون هغه ته आवाज کو او دا بیا د بیو د غوسې وی هغه سړیا ته چې په ما باندې وحی راغلی د لیونې ته نن سبا که ما ته څوک لیونی وی تا ته وی نو څه پې کېږي څه لبې خفه کېږي پلانی ما ته دا وی او پلانی وی چې ته وابي او پلانی وی چې ته د انګریزانو نه پیسې لري وایا خبره به الګ کو چې ته ما سره کېنې ټوس دلایل د دلایلو په میدان کې پته ولګي چې په موږ کې د انګریزانو پیسې څو خوري په موږ کې باطل څو خوري راشي کېده په خبرو خو کار نه کي یوه دا مشهور کړ الله سوی وقال الكافرون هذا ساحر كذاب دا جادوګر دی او دروغجن دی په ځای دا خبرې کولی چې په دې طریقې سره دوی دا خلک واړی اجعل الآلهة إلها واحدا ووري وی دی وی چې دا ټول معبودان پرېږدي او یو معبود دی ان هذا لشيء عجاب ناشنا خبرې وي د شروع کړې زموږ پلار نیکه چې دا خبرې کړي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة چې ته پلار نیکه زموږ دا خبرې کړې وي نن سبا د قشان وی ګوره پلار نیکه چې دا مسلې کړې کومې چې ته کې دغه خبرې هغه وخت کوم باطل پرسو کړي دي وګوره وی دی وی چې معبودان دا پرېږدي یو معبود دی دا د منلو خبره ده اوس دې ټولو ته دا پته ده چې دا سړی ودرول غواړي خو څنګه یې ودرېږي څه چلو کې به چل نه پوهېدو هلته هغه سړی مشهور دی په صادق او په امین باندې هلته هغه سړی مشهور دی په اوچتو اخلاقو باندې هلته هغه سړی مشهور دی په اوچت خوی باندې اوس داسې قسمه سړی راټینګول دا ګران کار دی څه چلو کو دی څنګه راټینګ راځه ابوطالب پسې ورځو ابو طالب بندولی شي او ابو طالب منع کولی شي دغه پې زور رسي زه چې زور نو دا اولنی پیر دوی ورله ابو طالب مخکې سیرت کې ورایي چې بیا به م ځي نو دا اولنی ځل شو اولنی ځل چې کله دوی روان شو په ابو طالب پسې وی مشى رجال من اشراف قریش الى ابي طالب مشهران کسان عزتمن مخوريز کسان ورل په ابو طالب پسې وی ابا طالب ابو طالب ډیر واره پوری خو ډیر واره ترې موږ ډیر زیات صبر وکړو خو لکه اوس نور د بوتانو پسې بدیره دی وایي ګور دا اوس بوختان دی ښه لکه دا خلک زموږ مبارک وي امامانو ته کنځرې شروع کړې وي ته وګوره امامانو ته زموږ د مرۍ په دې خبره وشلې د اواز بوغ شو چې الله بندګانو یو ځکه خو ثابت که کنه چې ما په امامانو پسې کنځرې کړي کتاب کې مې کړي دي په بیان کې مې کړي دي ویډیو دا کوم ځای کې ما کړي خدا صرف بدنامول
چې دې سړي د دعوت څوک قبول نه کوي حق قبول نه ته ګور استغفر الله استغفر الله دغه خو زموږ منل چې نن سبا مولیانو پورې خود خبرې امامانو ته کنځلې کوي لکه دغه امامان نه پوهېدو وایي دی وایي چې زه ښه پوهېږم امامان نه پوهېږو دا خبرې به جوړوي نو دوی اوس ګوره دته څه وایي وایي ابوطالبه موږ صبر کوو خو اوس رانه نه کېږي ځکه چې دې بوتانو ته کنځلې کوي او چې کنځلې نه دي کړي خو هغه صرف دومره ویلي چې دا بوتان څه نشي کولی خو داسې کنځلې خو نه دي دا خو حقیقت دی په حقیقت باندې دوی خفه شو نو ځکه دا بعض کسان وایي چې تاسو د امامانو سره محبت نه کوئ موږ وایو نه د امامانو سره محبت کوو خو د دې محبت ته راسې د پیغمبر درجې ته نه رسو یهودو نصارا دا مني چې موږ د موسی او د عیسی علیه السلام سره محبت کوو نه مني خو موږ کوو محبت که نه کوو دغه خبره هغو ته موږ ای یهودو ای نصارا موږ محبت کوو د موسی د عیسی د عزیر علیهم السلام د ټولو سره خو ستاسو په شان محبت نه چې د الله زامن تی جوړ کو دغه شان موږ د امامانو سره محبت کوو زموږ د سر تاجونه او د پیغمبر درجې ته نه رسو موږ د پیغمبر سره محبت کوو د وینو د هر څه په قربان دي خو د الله درجې ته نه رسو موږ د علماو سره محبت کوو زموږ د سر تاجونه او د پیغمبر درجه ور نه ورکو دا حقیقت دی اوس که به د حقیقت څوک خفه کي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کنځلې خو نه دي کړي خو حقیقت یې وي بوتان څه نشي کولی دوی رالو یې کنځلې وکړي خو بیا نور یې سجن وکړو وي وعاب دیننا او زموږ په دین کې عیب راوباسي او دا وایي چې تاسو قمقلان یې وضلل آباءنا او زموږ پلار نیکه ته یې ګمراهوي ته وګوره ابوطالب وایي دوه خبرې یا دا سړی زموږ نه منع کوي یا ته له منځ نه خواشه دوه لارې دي یا دا سړی منع که تو د خصفه وایي چې ګوره کار ستا صحیح نه دی او یا ته اخواشه نه موږ به د ده سره بیا پوه شو او ابوطالبه ته خو زموږ په دې لارې ته پکې سره دومره سخت شوی ته زموږ ملګری نه ستا دې دین ته هم به دې ردي وایي ښه دا ډېره غوسه کوي ستا دې دین ته به دې ردي وایي تا ته هم ګمراهه وایي وایي دی هم ګمراهه دی او داسې او داسې ابوطالب کېنول ګوره کېنئ دا خبرې د غوسې نه دي دا داسې نه چې تاسو راغلې خبره رورو یو سره خبرې کوله رورو یو سره خبرې کوله سیرت کې راځي ردهم ردا جمیلا په دې پستو خبرو کې داسې مطمئن کړو چې نه ګوره داسې نه صحیح دی څنګه ته وایې لاړو دي او رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پته ورته ولګېدې چې هغوی بیا راغلي و ابوطالب واپس کړو څه یې ونه وي هغه د خپل دعوت له ښه زور ورکړو ابوطالب ډېر هوښیار انسان د هغوی سره خبره ورانه نه کړه کېنول کېنئ راشئ خوراک څښاک به وکړو ګپ شپ به په ګپ شپ کې به خبره ختمه کړو خبره ورسره ورو وکړه چې داسې خبره ده داسې خبره دا زموږ واره دی داسې دی دغه دی دا خبره د هغوی سره ختمه کړه او روان شو بس صحیح ده وي ته مشر سړی تا ته موږ څه وویل خو دغه شوه ځه لاړو دوی په دویم پر بیا راځي به ابوطالب پسې هغه به انشاءالله په روان درسونو کې بیانو په دې ځای باندې خپل درس ختم کړو روان درس به د دې ځای نه شروع کوو سبحان الله څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت ښکاره کړو نو د حج موسم راغی و دا په مشرکانو باندې غټه مسله راغله چې په حج کې به څه کېږي هلته رسول صلی الله علیه وسلم د خلکو له تو یو خیمې ته به ورننوتو د مشرانو سره به کېناستو نو دوی به مجلس شورا کېنوله او په هغې کې مشران راوستو د قریش او ووایي چې دې سړي سره به څه کوو په هغې کې مشوره وشوه په هغې باندې عمل وشو انشاءالله دا په روان درس کې بیانوو چې دا څه مشوره شوې وه او اخري نتیجه د دې مشورې څه وه الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دین د بیانولو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.